روژه د تاریخ له پاڼو. د رمضان المبارک 20مه نیټه. په دې نیټه کې د تاریخ ځینې اړینې پیښې او مناسبات. امام بخاري رحمه الله د صحیح بخاري په 4280 نمبر حدیث شریف کې رانقل کړي چې د هجرت په 8م کال د رمضان المبارک په 20مه نیټه رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې ته داخل او عمومي عفو یې اعلان کړه. یعنی د 630 میلادي کال چې د جون میاشتې له 11مې نیټې سره سمون خوري، مکه مکرمه د مسلمانانو په لاس فتح شوه او همدا 8م هجري قمري کال د فتح د کال په نوم سره هم یادېږي. په تاریخ کې د مکې مکرمې فتح د فتح الفتوح په نوم سره هم یادېږي. د مکې مکرمې له فتح څخه وروسته ډلې خلک د اسلام په مبارکه دایره کې داخلېدل پیل شول. همدارنګه د قریشو مهم مشران لکه ابو سفیان، سهیل بن عمرو، عکرمه او نورو کسانو هم اسلام قبول کړ. د مکې مکرمې له فتح وروسته د حنین غزا وشوه. له هغه وروسته طائف هم مسلمانانو فتح کړ. همدارنګه امام ذهبي رحمه الله په سیر اعلام النبلاء 3 جلد 530 او 410 صفحه کې لیکي چې د رمضان المبارک په 20مه ورځ 15 هجري کال چې د 601 میلادي کال د سپټمبر میاشتې له 29مې نیټې سره سمون خوري، عقبه بن نافع رحمه الله په قیروان کې لومړی مسجد ودان کړ. د اسلام نامتو، سخي، زغمناک، شریف او دیندار مستجاب الدعا مجاهد عقبه بن نافع رحمه الله دی ورښتینی لله فی الله مجاهد نمونه د اسلام په تاریخ کې تیر شوی په زړه پورې رون او له پندونو عبرتونو څخه ډک تاریخ لري. امام واقدي رحمه الله ویلي چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه هغه له 10,000 مجاهدینو سره د قیروان سیمې ته ولیږه چې هغه ښار آباد کړي. کله چې دوی هلته ولاړل، هغه سیمه له مختلفو وحشي او نورو داړونکو ځناورو څخه ډکه وه چې که چیرې کوم عادي انسان هلته ورغلی وای، ښایي ژوندی نه وای ترې راوتلی. خو کله چې د الله جل جلاله د لارې رښتینی مجاهد هغې ځنګلي سیمې ته له خپلو مجاهدینو سره وررسیږي، نو موسی بن علي له خپل پلار له قوله کیسه بیانوي چې هلته ورسره و چې عقبه بن نافع رحمه الله د ځنګل ټولو حیواناتو ته 3 ځله دا نعره وکړه: یا اهل الوادي انا نازلون فاضعنوا، یعنی ای د دې شیلې یا ساحې اهله، موږ دلته ځای نیسو، تاسو ووځئ له دې ځایه. له دې نعرې وروسته ټول حیوانات له خپلو غرونو څخه راووتل او روان شول، حتی چې وحشي حیواناتو خپل بچیان په خولو کې نیولي له هغې ساحې ووتل. ورونو، دا د یو رښتیني مجاهد فی سبیل الله نعره وه چې الله جل جلاله دومره اثر ورکې ایښی و. عقبه بن نافع رحمه الله یو ځلانده او زرین تاریخ لري چې د بحث د اوږدوالي له ویرې په همدې بسنه کوو. ابن یونس وایي چې عقبه بن نافع رحمه الله په 15 هجري کال کې شهید شو. الله جل جلاله دې شهادت قبول کړي. همدارنګه د رمضان المبارک د 20مې ورځې په مناسبت 202 هجري قمري کال چې د 818 میلادي کال د مارچ میاشتې له 13مې نیټې سره سمون خوري، د قرطبي زرګونه خلک مصر ته کډوال شول. د دوی د کډوال کېدو لامل دا و چې غوښتل یې د الحکم بن هشام په خلاف باندې بغاوت وکړي. الحکم د دوی بغاوت په زور غلی کړ او دوی یې تر سخت فشار لاندې ونیول. مصر ته تقریبا 15,000 د قرطبي وګړي کډوال شوي وو. څه موده یې په مصر کې تیره کړه. وروسته د اقرتیش یا کرت جزیرې ته چې د یونان یوه برخه ده ولاړل او هلته یې کوچنی حکومت جوړ کړ. دې حکومت تر 130 کلونو پورې دوام وکړ.